لونډانو بجلی تلې ده ځکه دلته کې ناسم صحیح ده. اوس دا ونه وایي چې دی تیاره خوري دلته کې پروت دی. بجلی تلې ده ځکه دلته کې ناست یم دمه وکړمه بیا چې خیر څه بجلی راشي له 7 منټه کار دی ختم به یې کړم او بس ځم به دی. سلامونه دي ټولو لونډانو ته او پښتنو ته. زه اوس سهار ټیم دی رووتم د کورین ساده رسمشته خو یخني ډېره زیاته ده. زموږ د چینل هم د خیره سره دویمه ورځ د ولاګ زم پې دویم اپلوډ کوم انشاءالله ماښام ته ماښام کې مونږ ولاګز اپلوډ کوو. اوس روان یم کار ته چې زه څه کار کوم په دې ویډیو راسره پوره وګورئ انشاءالله خوند به هم ترې اخلئ او په پښتو کې په اونیز ولاګز اپلوډ کوم یاره نو سپورټ ډېر وکړئ. دې نه مخکې مې 2-3 چینل د اردو کو هغې باندې سپورټ نه و نو په دې وجه نو خپل موټر سایکل مې دا دی رایستی دی. اوس په دې بل هلک پسې ورځم چې یاره هغه هم راسره د کار ځای ته لاړ شي. ویډیو پوره وګورئ ځکه زه تاسو ته نه ښیم چې زه څه کار کوم. صحیح ده دا مخوکه به ورته پټه کړم ځکه چې یخني ده او زکام مې ونه وي ځکه چې دونه پیسې ګټه مه نه سو نه چې بیا رانه ډاکټر د هغې نه ډېرې والي. نو به زه د ده خواته رالم شاته پټي کې راته دی ولاړو شاته زموږ د کور نه ګراونډ دی او د هغه سره روان شوم بهر روډ ته. هغه موټر سایکل ته کېناستو موږ د خان محمد مشین سره نږدې شولو چې ډېره زیاته یخني وه او هغه خو م پوزه پټه کړې وه. هغه ته ما ویل یار ستا خو سینه هم خرابه ده خو ځان خیال ډېر ساته ځکه د سینې داسې بیماري چې هغه زر دن ټیک کېږي. نو خان محمد مشین بازار مونږ کراس کو مخ په وړاندې روانو ځکه چې مونږ دې خواته پټرول پمپ ته راورسېدو. په پټرول پمپ کې چې کوم دی مونږ پټرول واچولو د هغې نه پس روان شولو. یو مخامخ یو جومات راځي چې زموږ ډېر زیات خوښ دی او زما فیورټ هم دی ډېر ښکلی جومات دی ماشاءالله. نو بس بیا موږ د قادر کلي چوک ته راورسېدو. د قادر کلي چوک په نهر باندې چې کوم دی مخ په وړاندې روان شولو. ولې چې موږ د کار ځای ته دلته خو یار ما شاته د هغه سره ګپ هم لګو ما ویل چې یاره دی بور کېږي نه او ویډیو مې هم جوړوله. نو هغه راته ویل چې یاره ته ځان هم کلک که ویډیو خو جوړې خو اول ځان کلک که. هغې نه پس چې کوم دی موږ د کوپر 8 چوک ته راورسېدو. د 8 چوک د نیر په مخ په وړاندې باندې روانو ځکه چې دلته کې موږ د کوپر سکول ته م رل چې زما د بل پارټنر پکې سبق ویلی دی. ما سره چې کوم کار له هلک ځي موټر سایکل چې چلی ده په دې کې سبق ویلی دی. د هغې نه پس چې کوم دی تلو نو غټ نیر ته ورسېدو. اوس به په دې نیر باندې مونږ بیا مخ په وړاندې ځو ځکه چې زمونږ کار په پالون او بازار کې دی. خو دلته مې چې وکتل نو یخني هم ډېره زیاته وه او نهر هم وچ و. په یخنۍ کې تاسو ته پته ده چې نیرونه هم وچي او بوټي هم ورسره وچي پاڼې ماڼې ورته د پلون او سکول خواته راورسېدو. تاسو یې نه چې د پلون او سکول دغه مخامخ دی او دا مخامخ چې کوم پول تاسو ته ښکاري نو په دې باندې به اوس مونږ اوړو. د پول سر ته چې مخامخ کوم دوکاندار د سجاد دوکاندار نو د ده په کور کې مونږ کار نیولی دی. بس شکر الحمدلله د کار ځای ته راورسېدو. اوس درته زه ښیم چې مونږ څه کار کوو. صحیح ده تاسو ته ما ویلي چې ویډیو به پوره ګورئ زه درته خپل کار ښیم. نو زه کار کوم د رګړایې چې مشین مې دا دی ولاړ دی او دا برنډه هم شروع کړې په دې کې نن اخري ورځ دی دا کچن هم مکمل فاینل کړی. صحیح ده یعنې دا ماربل څنګه چمک وی دا خو ښکلی چمک به شروع کړي د دې نه پس بس په دې باندې یو ګنټه نیمه کار پاتې دی انشاءالله د هغې نه پس به زموږ کار ختم شي. بس نیک به خپل جیب وګورئ او موږ به چې کوم دی خپل موټر سایکل ګرم کړو بس ځو به. نو فاینل مونږ چې کم کار دی هغه هم شروع کړو د خیره سره او ګورم درته چې رګړی مشین مونږ څنګه چلو. رګړی مشین مونږ داسې چلو ښه راکاږه او کش کاږه د دې دقه حساب کتاب دی. غونډه ورځ راکاږه او کش کاږه بس یو کس ورته ولاړي او بل هغه دی ویپر پروت دی ویپر ورته وایي او ښه د سور کار دی ښه د مزو کار دی هېڅ څه تکلیف پکې نشته خو بس صرف دا دی چې د دې چلي زده کول دي. د دې نه پس ما مشین واخیستو. ما ویل راکه ته دا ما وکړه چې زه مشین وچلم. هسې نه زما ویورز وایي چې یاره تاله د مشین چلولو چل نه درځي که څنګه. ما مشین چلوو په دې کې چې کوم دی بجلي لاړه نو مشین مې سیټ ته ودرو د چکې نه مې کوز کړو او ملګري ته مې ویل راځه چې هلته کې کښېنو. دا مشین تاسو وینئ چې ما سیټ ته مکمل ودرو. د هغې نه پس لونډانو بجلی تلې ده ځکه دلته کې ناسم. صحیح ده اوس دا ونه وایي چې دی تیاره خوري دلته کې پروت دی. بجلی تلې ده ځکه دلته کې ناست یم دمه وکړمه بیا چې خیر څه بجلی راشي له 7 منټه کار دی ختم به یې کړم او بس ځم به دی. نو شکر دی زمونږ چې کوم د رګړایي کار و کوم برنډه م رګړی کوله هغه فاینل شوله چې ډېر ښکلی لوک ورکړي ډېر مزېدار. ولې چې په دې کې ډیزاین کم شوی دی نو هغه ډېر زیات ښکلی ډیزاین پکې شوی دی. سپین کاڼې او تور کاڼې لګولې وغېلې بارډر د کپنۍ ورکړي چې ډېر زیاته مزه کوي. لونډانو زمونږ چې کوم کار و د رګړی هغه مکمل ختم شو او د خیر سره اوس په چوټي کوو. مشین هم چې کوم دی دا د سیټ ته ودرو. یو مشین دنه په کمره کې پروت دی د خیر سره اوس په چوټي کوو. بس د نیک سره زموږ چې کوم حساب کتاب دی هغه کو پیسې میسې اخلو او زه یو بل ځای کې ټیکه د هغه ګورو.